څه وکړم ټرک دله را ډک کړم نیکبختي ده ځنګلونه جوړ زما د پلار دي دومره لږ کچاک یو سترګه دې خاندي او که بله جاړي خشاک په وړېږي نو ودې نه غواړه نه خشاکونه نشته صفیا کې تپه صفیا کې او دا زما لاسونه تا ته صفیا په قابل ښکاري څه که ما له واده هغه پیسونه لږې پیسې چې زه بې ځان له پټۍ وکړم محمد خانه ته یې دا ګوته راوښیه محمد خان لالا خدای خیر کړی دی معمولي کټ شوې ده زه به درله پټۍ وکړم دا کله دا ډاکټري کړې ده چې ډاکټر له مونږ ولې ته ډاکټر یې څه که ډاکټره نه یم د ډاکټرې نه کم هم نه یم ښه لالا زه به درله کورکمن ټکور ورکړم او بس ټیک ټاک پشي ښه په جامو نه دی شرمېږه غاښونه دې وتلي او ته د بلې خبرې کې هسې لږې مضبوط غاښونه مې دي حاجي هغه به کوم غریب به کوم ای سړیه زه ته یم الله الله کوه په قبر کې دې خپې زړونه دي او ته د بل واده خوبونه وینې تا ته چا ویلي چې د برجانې د نیازبین سره لوبې کوه هغه خو په سر ښې جوړې دي بختوري تا هم کم په سر نه دی ښې جوړې زما یو دی او د هغې پوره پلټن دی نه ولې چې یو دی نو خلک به دله په سر ګرځوي ها یا سړیه دا خبرې پرېږده زوی مې ډاکټر له بوځه ما ته یې ځان نه ډاکټره جوړه کړې وه ما له یې کورکمال ګرمول اوس د زه ډاکټر لګېږي ته چپ شوې وه ما ته به ګوره محبتې نه وې نو څه درته ووایم ما ته محبت خان وې چې ته دې خفه کېږي که نه نو محبت خان به درته وي زما پسې ځي چې ته زما د خوشحالۍ خیال ساتې که نه نو خدای دې ښه ده که محمد خان د ګوتې زخم دې اوس څنګه دی تپوس دې مه کوه ټوله شپه مې دې خوب نه دی کړی څه مې سړي کې والي داسې کار وره مې ورکره لاړو ډېر ښکلی کور و غلی شه مړه ولې ته ورکړه دننه تللی څه ما خبرې خو پرېږده که نه ها بختورې خبره کوه بختوره پرېږده سړیه مونږ ورکره لاړو خبرې څلور خو ورکره ګاډي ولاړې دومره ګاډي به چې څه کوي د نوریانو لپاره به یې وځي که نه ښه بختورې نو بیا کورې د سرو سپینو نه ډک و لکه چې سخر بابا مې ښه مالداره دی ویم صبر مې کړو د صبر مېوه خوږی ښه ورندارې ته کیسه کوه ډېر قدر او ډېر عزت یې راله وکړو ولې به نه کولو آخر ورندار ده چی یاره مابتیه په کور کې څه ناشنا غوندې کالونونه او څه صوفې پرتې وي دغسې به کچر مالم کوي ډېره خفه شو نو ولې به نه خفه کېږي تا په ما باندې ښه ورځ پېرزوږي وایي ته زما څه دښمن خو نه بیا ولې خفه شوي د سرو زرو مرغۍ وه خو د لاسه مو وته که ما د مرغو د ښکار لپاره لېږلي وي که د رښتې لپاره ما به ته هم د رښتې خبره کوم ډېر بدقسمته وایي زه په څه بدقسمته یم بختورې په لنډه ورته کیسه ختمه کړه سمه د پونداني کیسه یې دې جوړه کوې د پوندانې کیسه پاپا د پوندانې کیسه ما ته وکړه که نه دا لا ما نه ده اورېدلې د پوندانې بچیه څو ځل یادېږي ما ته پاپا مه وایه دایجي وایه نه نه ما ته به کیسه کوې لکه ته غلی چې مړه کړي دا سر در باندې ماتوم ښه نو بیا محمد خانه په لنډو به یې درته خلاصه کړم بچو بختورې هسې کیسې شروع کړي دا زر مې خبروئ نور صبر رانه نه کېږي محمد خانه که رښتیا خبر راباندې کړې نو د هغې ټول خوله خوږه شوې ده او د جنۍ کویدل شوې ده یاره ښه لکه ولې که او ورې که نو ما خیال یې ورکولی بیا نه تا ده به یې کېنولې لکه هغه هم د ګوتو راووته ای زما خواره قسمته ای زما سپېره قسمته چې څه سپېره قسمت کما بدخانه ته به خفه شوې نه نو ولې ستا څه خیال دی چې ګډ شم ظالمه د زړه دنیا مې ورانه ویجاړه شوه محمد خانه یم چې زړه ښکته پورته نه کړي داسې ښکلې جینۍ مې درته کړې ده چې زړه یې رانوړېږي سمه شهزادګۍ ده شهزادګۍ لکه څنګه چې ته شهزاده بس ما له خپلې پیسې راکړه زه به اوس پخپله ګرځم ورپسې بس کمې پیسې وایي کمې پیسې ولې به نه یې روپۍ خبرونه چې درکړې وې 2,000 روپۍ هغه والوتې څه والوتې والوتې خو زه به هلته تش لاس تلم څه چې تش لاس راتلی شي که نه نو تش لاس به تلم وي څه خوښې تشه کاره تلم هغه خلکو کاره تلم په کریټونو ما کوي مېوې وړي دي سړی مې شلمده نیمې سود به مې سودا زه یم شوده دې موسیته خدای دې دا بله کوته غوسه کړه پیسې څه کړي
نو څه کوې په پیسو ستې ته راواخلو نه که نه یو زر ته مال راکړه زه سره ځم راځم نه زر نه خو یو 500 روپۍ به درکړم 500 به دې زوی له ورکړم راشه لکه دې خوا څه که نه هغه چې په کوټه کې 500 رومال راوړې 500 نه ته والې څه بچې ځه ورشه ځه که نه نن دې لکه چې بیا د بادام مجازونه ډوب شوي دي چیرې به مې نه ها صورت مې ډېر خراب دی نن خو ګانم نه وې ته به زما له راځي او په سره ډولۍ کې د زړه نه مې وینې څاڅي ته خو ځوان زلمي یې نو بیا جاړې ولې هغه پېښه بله ورکړه ښه دا ځکه بله ورځې واده دی د هغې واده دی ښه نکلکه حوصله وکړو ځان له ګزاره وکړو نو کوه خفګانه څنګه ګزاره وکړم عمر مې تېرېږي محبتیه ما ته محبت خان وایه ښه یو رات ته زړه ښکته پورته کوه ما د جنکو لږ کمی خو نه دی او بیا ته بې واده به پاتې نه شي ای حافظه په خدای به شي او په تا به شي ما له څه غم وکړه که نه ښه ته ولې 2,500 روپۍ دې ووالې ها خوړلې مې نه دي د ځان نه مې تو کړي دي ګوره ښځې د لاله هزار به مې دې ووایي ګوره دومره ظلم ښه نه وي ګوره زه ورسره ظلم نه کوم که ظلم مې ورسره کولی که نه نو ما به له په وخت واده کړی ښه لکه دا ښه داسې ها نو بیا خو زما سره هم ظلم شوی دی ظلم تا سره نه ما سره شوی دی چې دې خوشي کور ته راراده شوم د مور په کور کې یو سهار جوړه به جوړه یو ماښام زه خو تاسو کره نیمه پاتې نه شوم بس که نه ای دادا د کوره وخت خبرې مه کوه که نه ما ستا دادا هم لیدلی او ستا د دادا کور مې لیدلی او ته مې هم لیدلی وې هلته خو زما مزې وې مزې کښېنه مړې ما له ځانه څه خاپېری جوړې ما به لیدې نه څه اوره به یې د سوټو ټاټکۍ په سر او میخه له به تاوېدې را تاوېدې ای کوټینه تا اورېدلي نه دي چې په سوټو زیړه نه شي نو په غوړو به غوړه نه شي ته اوس سوچه غواړي مړې ما به لیدې نه څه هر وخت به دې زیړ مخ نیولی و دا خو دې دلته راله خدای در باندې ښه ولې خو دا یانګې دې سره دي ای سړیه ته راسره سره که د بنو په شان تېرې شروع کړې یم زه چې کله پیدا شوم که نه نو پلار مې سل دیګونه خیرات که او نامې راباندې بختوره کېښوده وی لور مې نه ده بختوره ده بختوره ما دا ویل بختوره چې په لالا مې عمر تېرېږي څه چل وله وکړه شان پلاره ځان له تربوره نه راولم ته دې ټول کور زما راج دی ځان له کار نه ګورم ډېر زیاتې دی هېڅ زیات یې نه دی هغه داسې تورزن ځوان دی چې ښځه به وساتي نن سبا ښځه ساتل ډېره ګرانه خبره ده څه کوې ولې ړوند دي څه ړوند دي ړوند خو به ته یې نه یې ټوله کوچکه ته نو بابانو خیال کوه که نه نو واه دا بابا یې چا ته ویلې ظالمه ستا غوندې ځوانان اوس هم زه په کبډو ورځمه خفه نه شي ښه نه نه ته خو لا ځوان یې ویم چې د کلي دا ټول بوډاګان به نه لوګې کړم یاره ډېر هوښیار سړی د نښې منځ دې ویشتو یار ستړی یم لږ کور ته خو مې ورسو زه خو وایم که نه که زما منې که نه نو ما له را په شا شه یاره که ته ما څنګه یې اوسې ته خو پخپله که د ماشي غوندې ظالمه خو چې در په شا شم نو ریز بیز به شي و ته را په شا خو شه ته ما پورې خاندې ته را په شا خو شه ولې مې دا خپل اس ماته ظالمه وختر سپټ مې نه نه ته را په شا خو شه سړی را په شا شه را په شا شه وای تکي وای را په شا شه را په شا دا چلې زه به دې بوځم زه راځه دا څه چل دی څه به مخه کوي دا پرواز ته څوک ده که نه خبره ده ته زوړ شوې خو دا له کاره کوی به نه نځي سهله کوم ده نه دا چې دی ما ته خو دې ښه ماده ښکاري
کوي نه نشي دا دومره کمزوري سپي نه دي چې په ترزونو کې وماتې شي پوه شي که نه خبره به شي او مغزي له چا پخې ده نه 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 چای نه څښم چای نه څښي او چا کم ښه شی دی مړه نه څښه خبره مه پخه هغه جان نه راځي بچې صبر وکړه چې لږ څه وشو که نه نو بیا به جامې بدلې کړم پوه شي که نه ای که محبتیه دا ورو ته جینۍ وکړو که نه کاکا زما په قسمت کې جینۍ نشته بس هر وخت ښځه او ښځه خو باندې ته غلې شه محبتیه ستا ښځه به ما دا زه خپلې ښځه به درله کوم چې ته به میا ساتې که دا کار دې راوړو که نه نو ټول عمر به ته دوا کوم دوا دا دعا کوه چې ما نن خدای پاک یو ښکلې جینۍ راکړي ښکلې جینۍ بې شرمه بې حیا ویم کاکا ته خوښه دي که نه نو ډاکټر ته به دې بوځم و ډاکټر له خو خلک مریضان روزي زه خو جج جوړ یم ها نو که خوښه دي نو زه به دنه لاړ شم ځي زه به مخه دې ښه الله یې د سرې ډوډۍ خاوند کا آمین 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 شانه مو بس سپېره ته ځېږم خدای پاک دې زما دا واده مو کړي نو اورې چې دا د کوم پښتون واده دی تا دغه چابکي واده دی دا اولو کې چابکي او تروم داغه اوهو زه داسې بدقسمته یم خلک دونه خوش قسمته دي زر زرې ودونه وشو او زه هم داسې سپېره ګرځېږم یاره ورورې زه خو یم که نه چې خپل واده خو ما په قسمت کې نشته خوشحالي که نه راځه چې چابکي په دې خوشحالۍ کې ورګډ شو راځه میدان ته څه شو بچې زه یې سپک کړو ډېر خوند یې وکړو درز به خوند کړي لورې دا راته چې ابورکې چا کار غږېږي د چابکي واده دی او ورکې چا پکې نو اوس به دوی چابکي دلته کوم ځای نه راځي واه واه وګوره د کلي ورو ورو هلکان ودونه وکړو او چې زه د واده خبره کوم نو موږ دې سپېڅو درسم کاکا یارانا کوو کاکا یارانا ستوکل په خدای جانانا نن یوه واده کوو یا لکه نو ستا مازغه په زیدي لیونی خو نه پاګل خو نه ګوره د خدای بخته چېرته مونږ او چېرته د زړور لور ویم نه لیونی شوی ما او نه پاګل یم بختورې په خدای به شي او په تا به شي زړور ماما کره لاړه شه که نه دا ته څه دی زه به خو باندې ځان نه سپکوم ماما دې نه دی ماما کره لاړه شه زړور ستا څه کېږي موږ به ځان نه نشو سپکولی چېرته مونږ او چېرته زړور دي ما ته پته ده زړور خان ماما ما ته لور راکوي محبتیه ته د خوبونو په دنیا کې اوسې په مونږ او هغې کې د ځمکې او د اسمان فرق دی موږ دونه لوی کور ته نشو تللی د خار غټ کور ته تللی شوې او زړور خان کره نه شي تللی د ښار خبره بیله وه بختورې د هغې کره به خامخا ځې ګنې نو څه ویم که نه نو ځان وژنه ما خپله خوښه دې ده مورې خیر دې لاړه شه ورسره دا یو تره مې ځان نه وژني زشانیه ته ما څو زر پې کړي چې ان مې راته وایه ته په خبره پوهېږې نه بختورې انې نه مې پرېږده بورکه راواخله او بس ورځه مابتیه داسې د منډې خبرې نه دي بختورې ګوره کې ورور نه د مابتي خبره ومنه ګوره ښځه چې ته وې نو لاړه به شم نو د غوزه په همدې سر لاړه شه زی ګورګه راوړه زه به چا غورکه مې چېرته ایښودم لاړه شه ګوره تاتی مه کوه تاتی ښه شیز نه دی که دې شیطان کړې وه نو څه دې جوړ شو شیطان هم څه جوړ نه شي ځه زه لاړم زه په مخه دې ښه الله دې ډکه جوړی راوله پاک پروردګار دې ډکه جوړی راوله بختورې ډېره موده پس راغلې طلاق دې څنګه غلطه کړه خپل مطلب راوستی یم وایه بختورې وایه که غنم جوار دې پکاري که نه نو د الله ډېر لوی فضل او کرم دی څنګه هلیوله دې ښځه وکړله او که نه
ګرځمه خو خوند نه کوي تر اوسه نه ګرځي زه به خوند نه کوي کار روزګار یې نشته دی نن سبا زما خلک نوکرانو له ورکوي ولې ستا خاوند څه نوکر چې تی ولا ورکوي خدای مطلب دا دی چې سرکاري نوکران ډېر کم دي او جنکان ډېر دي او خانجي دا خبره خو دروغه ده داسې کار نه کوي چې هر سرکاري ملازم دی د یو ښځې په ځای دوه ښځې ته وکړي د سرکاري ملازم نه خبرې څومره تنخواهي هغه یو ښځه نشي ساتلی زه خو وایم سرکاري ملازمان نه دي ملزمان دي ملزمانه یاره خو بارې ډېر هوښیاره نه شي خو ستا جوار پکار دي که غنم زه ووایه خورې زه د ښاپېره غوښتو لپاره راغلی څه شی بختورې ډېر لوی ټوپونه وې خپلې حیثیت وپېژنه د هغه معاش لپاره زما لور غواړي زه درته هم غلی شه په محمد خان کې څه بد دي ټیک ټاک الګ دی خو زما په دې رښتې به هېڅ اعتراض نشته ګوره خو باندې زما په اعتراض شته ښه ښه خانجي زه ورځم لاړه شه خو خیال کوه چې بیا دې ټول ته په دې نیت را نه شي ښه خانجي بیا په دې طرف نه راځم بختوري خور خفه نه شي د خاطرې پلاره دا دې خو ونه کړله ډېر ښه مې وکړو زه د دې کور مشر یم څه چې زه غواړم او په دې کور کې کېږي چېرته ما به ته چته زړور خانه لوړه خلک په تخت نه په بخت ورکوي ښه زه به دا لور په یو ښه کور کې ورکوم چې ورکې بیا به بوډۍ ګوره خو باندې تر کومه به چې ما واده نه کړې ده زه نور نه شم اوهو بیا هماغه واده بس همدغه خبرې ته کوه واده شلک د باندې راپرځي